اولاد الله درک غټ سو ماښام یې زری درته ونیوي چې بابا دا زری مې نن وګټې ورغورځوه یې مه خره بې عقله د خلکو دا چې ځوانان سي په زرو یې ګټي چې ما هغې چې راسه زری راته ونیسي ما استغفر الله یو څو وخت ما بعد به ووینې دغه ځوان به په وینې کې سور درته راخیستي چې دا ټکر وکړي دا هلته ورسېدي بیا به څه کوې دغه زری به دې بچي دي دوستي ده هم دا راکړه پر زړه یې ونیسه دا خپل بچی پر دا ورین مخه بچ کړه چې الله دې ستا غم نه راکړي بچی ته ورسه وګوره پلانکی همسایه اولاد نه لري بچیان نه لري خالي په دې انتظار ناست چې خدایه ما ورګټلی زما په نامه یو اولاد وای اوس خو ته ما ته ګټلې هم راوړې اوس خو ته راګټې هم ما ته بچې ډېر شکر ګزاره دی بیا ته وګوره ستا پر بچي باندې الله سبحانه وتعالی څومرې نور توفیق درته ورکړي څومرې برکت الله پر دې ږدي بیا به ستاسو ټوله زندګي د خندا نه ډک تېره شي که دې قناعت نه درلود نن دې زړه وګټي خوشحاله نه شي سبا 2000 وګټي ملاکه خوشحاله شي بل سبا 3000 وګټي ملاکه خوشحاله ځکه نبي علیه السلام وایي بني آدم دپاره عجبا لبني آدم د بني آدم عجبه مثال دی عجب مثال دی اول وار خواست کې لا دغه یوه واله د سرو زرو راته وبیل وه واله به ستا واله څه به کوي خو د سرو زرو 1 کیلو راواخلې ټول زندګي دي دا پیسې بس دی خواست کې لا دا یوه واله د سرو زرو را ماته وبیل الله وایي زه ورته وبیو اوس خو نو دی وایي شکر دی الحمدلله دی وایي لا هغه څنګ ته واله چې دا پیدا نو دا هم ښه خوند کوي الله وایي زه د ازمایش کوم هغه څنګ ته واله هم د سرو زرو ورته وبیو دا حدیث دی وایي کله چې هغه ورته وبیم بس دی ده وایي یاره چې دا بله له وایي نه هم ښه بیا نبي علیه السلام لا یملأ بطن ابن آدم الا التراب د بني آدم خېټه به نسي ډکه چې 20 والې د سرو زرو توبه یې نه ډکېږي مګر کله چې خاورو ته وسپارئ بیا چیرې پسې وټکولې خاورو ته دې ورننستئ بس هلته دی موړ سي نور بیا نه وایي زموږ زندګي هم دا رقم ده 1000 روپۍ پیدا څه په دې قناعت نیست کوچنی دوکانګی یې راوستي زموږ هغې چې اول وارې راسه مولوي صاحب ته دعاوې کوه چې خالي الله پاک جل جلاله یو مزري را پیدا کړي دا بچیان یو میاشت ما باندې چې پوښتنه ځینې کوي څنګه سوې وروره ولا مولوي صاحب بس ښه دي شکر دی ګزاره کېږي یو ګزاره کېږي ټیش دی ولا هلته یو ځای په تنخوا لګېدلی یم 2000 روپۍ راکړي دا د دې ګزاره بولي بل وار چې په خبرېږي دوکان یې را ایستلی مبارک سه ولا دا خو نو د یو غریبۍ یو دوکان دی شکر نشته دا د غریبۍ یو دوکان دی نو څه پکې اولاد یې غواړي بل وار چې ورته ګورې دا دوکان څه شرکت جوړ شوی څنګه ژوند دی ولا دا خو نو شرکت ته ورسه در وګورې ما څونه خلک شته هغه ولا که دا زموږ زکات لا ولا که ټول عمر په دې کې په دغه غم کې تېر شي